علیکم انا الله وهاج یم او تاسو ته په یو نوې ویډیو کې ښه راغلاست وایم. د نن ورځې ویډیو تاسو ته چې د روسیا د سکالرشپ په اړه باندې خبرې کوم چې د روسیا سکالرشپ چې د بیچلر او د لیسانس ماستري او د ډاکټورا په برخو کې اعلان شوي دي. نو د دې لپاره چې تاسو ته دغه ویډیو چمتو شوې ده چې دې ته اپلای څنګه کیږي او اصولي څه شی دی او کم اسنادو ته ضرور دي. نو په دې باندې خبرې کوو، را سره پاتې شئ او تر اخره ویډیو وګورئ تر څو چې تاسو په دغه سکالرشپونو کې بری ترلاسه کوئ. او د هغې نه مخکې چې تاسو نه غوښتنه کوو که چېرته دغه زمونږ یوټیوب چینل مو نوي سبسکرایب کړی دا د سره سبسکرایب کړئ او لایک او کمنټ مو هیر نشي. که هر رقم پوښتنه مو لرودله یا د اسنادو په چمتو کولو کې مشکل یا نور څه پوښتنې وي د دې اړوند نو کولی شئ کمنټ کې راته وکړئ او د دغې ټول لینکونه او همدان د واتساپ شمیرې ټول چې دی زمونږ په د دې ویډیو په ډسکرپشن کې به تاسو ته ایښي وي. نو راځئ په ویډیو باندې سټارټ اخلو. نو چې کله راشئ تاسو یو براوز خلاص کړئ چې هغه که هر یو براوز اوسېږي نو را به شي سمپل په دغې برخه کې به ورته ولیکئ چې دی ډور اوپنز رشیا سکالرشپ. دا ولیکئ سمپل انټر کړئ. دلته چې دی تاسو ته راځي دغه لاندې دلته ګورئ دې ځای کې لیکلي دي چې اوپن ډورز سټډي ان رشیا آن فول فنډ سکالرشپ. دې باندې به راشي کلیک به وکړئ او تقریبا چې دی دغه سکالرشپونه د سپټمبر په اوله باندې تاسو ته خلاص شلو او څنګه چې کله کلیک وکړئ تاسو دې ساحې ته راځئ. د دې ټول معلومات چې دی تاسو لیدلی شئ. که چېرته وی چې د دې په هکله زه پوره معلومات ترلاسه کړم نو تاسو به سمپل چې دی را به شئ اول ته به چې دی په دې کې به ورته ولیکئ په ګوګل دغه ځای کې برخې کې ورته ولیکئ او فقط یې دومره ولیکئ چې د رشیا سکالرشپ فار افغانستان 2025 دا ولیکئ او دې ځای کې ګورئ دغه لینک دې باندې به کلیک واخلئ او تاسو ته به د دې ټول ډیټیلز د دې په هکله باندې درکړل شي. دا څه وګورئ چې دی په درې برخو کې دی اصلا چې دی بیچلر دی، ماسټر، پی ایچ ډي دی او دې کې بله ښه خبره دا ده چې تاسو ته آیلټس او چې دی ټاپل د دې اسناد نه غواړي او دلته چې دی ټول کې هیوادونه ورته اپلای کولی شي. دا نو ټول هغه انفارمیشن دی نو دا بیا ځان سره ولولئ چې څه دپاره دي کوم برخو کې دي. نو داسې وګورئ د امپورټنټ ډیټیلز مهم ډیټیلز دي دلته تاسو لیدلی شئ. خو دا اوس که ټول تاسو له زه ون بای ون تاسو تشریح کوم نو شاید ویډیو ډېره زیاته اوږده شي خو خپله ځان سره وګورئ. انشاءالله که بیا هم څه پوښتنه وه نو موږ به په خدمت کې یو. تاسو مطلب چې دی ستاسو د ټیوشن ټول مصرف درکوي فری دي تاسو لپاره. همدارنګه چې دی د ژب خرچه هم درکوي ورسره او نور ستاسو د پوهنتون مصرف هم چې دی د هغوی په غاړه باندې دی. نو دا چې دی بعضې شرایط دي چې تاسو مطلب څوک الیجیبل دي بس چې هر ځای نه اوسېږي بس هغه الیجیبل دی خلاص. یعنې مطلب چې دی هغه ورته اپلای کولی شي. دا هغه پوهنتونونه دي چې تاسو ورته اپلای کولی شئ او په کومو برخو کې دوی چې دی دغه سکالرشپونه ورکړي دي. بایولوژي ده او بایو ټیکنالوژي ده او همداسې دی کمپیوټر ساینس ده او ریاضي ده او ای آی چټ جي پي ټي یا مطلب ای آی ارټیفیشل انټیلیجنس دی او همدارنګه چې دی بزنس او منیجمنټ دا ټول تاسو کولی شئ ون بای ون چې دی دلته ولولئ. بل چې دی بله خبره دا ده چې په دې کې چې دی اصلا دې ځای کې تاسو وګورئ کلینیکل میډیسن اینډ پبلک هیلث دا پکې هم شته، انجینیرینګ د اکانومي او داسې نور کیمسټري لنګویسټیک هم پکې شته دی. نو هر یو ته چې اپلای کوئ څنګه به اپلای کوئ د دې ځای نه هم کولی شئ او هلته چې کوم ویب سایټ دې ځای کې ما دلته سرچ کړی دی نو دې نه هم کولی شئ. دواړه د دې لینکونه هلته پیدا کولی شئ د په ډسکرپشن کې او که همداسې په ګوګل کروم کې یا یو ځای کې ولیکئ نو خپله به پیدا کړي. دې کې اصلا تقریبا دومره وخت پاتې دی تقریبا 80 ورځې 14 ساعته او دومره منټونه پاتې دي. نو د دې چې دی اصلا دا به څه رقم تاسو چې دی دلته ګورئ ډیټیلز پوره ډیټیلز درکړي دي څومره هیوادونه اپلای کولی شي څومره مطلب چې دی ګډونوال باید ولري او ګډونکي باید څومره وي. دا ټول انفارمیشن دلته شته دی. داسې به راکېوځي دلته او دا چې کله تاسو یعنې دې ته اپلای کوئ نو تاسو باید څه رقم دا په کوم سټیجونو کې اصلا کمپلیټ کېږي. لومړی به تاسو یعنې مطلب تاسو به اپلای کوئ دلته به چې دی تاسو به خپل پروفایل به مو ښه مکمل انفارمیشن تاسو نه غواړي
به چې ډیډلاین کله وشي او تاسو معلومات سبمیټ کړئ یعنی تسلیم یې کړئ نو هغې نه پس به بیا چې دی د فرست سټیج دا به تاسو له سره سټارټ شي. ان تاسو به چې دی دلته سټیجونه وروسته راځي تاسو له به ټول انفارمیشن درکول کېږي چې وروسته راځي بیا چې کله مو اپلای شروع سټارټ کړله او دا هغه څه دي یعنې مطلب هغه بخشونه چې تاسو پکې مطلب اپلای کولی شئ. د مثال په ډول زه راځم یو دانه پکې پر اگزامپل زه کمپیوټر ساینس ته اپلای کوم نو را به شي تاسو په دې باندې یا د دې په هکله ډیټیلز غواړئ وګورئ نو سمپل دلته راشي او د دې په هکله به چې دی تاسو پوره انفارمیشن دلته لیدلی شئ. داسې وګورئ دا ډیټیلز دي ولې د اپلای دپاره چې تاسو اپلای کوئ نو هغې ځای نه او یا هم چې دی دغلته تاسو لیکلي چې اپلای نه په دې باندې به کلیک ورته واخلئ او تاسو چې کله کلیک واخیستلو لومړی پړاو ستاسو رجسټریشن دی دلته به راشي او تاسو به دلته یو جیمیل ورکوئ. فور ایگزامپل زه دلته یو جیمیل ورکوم داسې او را به شي دا به چې دی چې دې ته واچوئ او کنټینو باندې به کلیک واخلئ. ښه چې کله م کلیک واخیسته لینګویج یو پارټیسپیشن ان دا اوپن ډورز کومې ژبه باندې تاسو بس راشي دلته انګلیسي که په روسي باندې پوهېږئ روسي ورکوئ. د کوم ځای سټیزنشپ لرئ یعنې مطلب د کوم ځای تابعیت لرئ افغانستان نو دا انتخاب کړئ. راشي فرست نیم او دا شیونه ورته ورکوئ. ښه نو تاسو ګورئ ما دغه فورم چې دی ډک کړلو اصلا داسې ټول معلومات مې دلته به پاسورډ ورکوئ او دا پاسورډ به بیا ریپیټ کوئ او ماسټرۍ دپاره دکتورا او که د لیسانس دپاره تاسو به راشئ نو په دغه نقطه تش کې تاسو لیسانس کول غواړئ دکتورا او ماسټرۍ په څه کې غواړئ نو سمپل ما دلته چې دی زه ماسټرۍ مطلب کمپیوټرز ان ډیټا ساینس کې زه غواړم وکړم او را به شي دې ته آیا تاسو د دې یعنې مطلب دا یو تایید دی دې ټولو ته چیکونه واچوئ داسې سمپل دا ټول چک کوي مطلب دا دی چې زه دې سره اګري یم موافق یم که چېرته دې کې یو دانه سره هم اګري نه اوسېږي نو موافق نه اوسېږي تاسو به رجسټریشن کار نه کوي. رجسټر باندې به کلیک واخلئ دې وختونو کې دوی تاسو ته چې دی یو کوډ هم لیږي چې دې وختونو کې چې دی دا د ایمیل د وریفیکیشن دپاره دی نو تاسو ما ته یو ایمیل ولیږلو دی چې دی اصلا سینټ ټو وریفیکیشن ګورئ ناٹ ریډي ټو بي سینټ ټو وریفیکیشن سو دلته ما ته وریفیکیشن چې دی لیږلی دی نو زه به دا چې دی وریفای ایمیل کومه داسې وریفای تاسو به ایمیل باندې کلیک وکړئ ما ته د موبایل د لارې ما چې دی هلته کلیک کړلو او زه به چې دی دلته چې دی د موبایل د طریقه به دلته زه لاګین شم همدا شی نه بېرته تاسو نه غواړئ کله معلومات ورته چې دی ورکړل هغې نه وروسته چې دی تاسو ګورئ خو چې دغه چې دی لوډ ډېر زیات نو ستاسو وریفیکیشن لږ وروسته بیا هم کېدلی شي دا نو سټیجونه دي سټیج دي اصلا په دغه نقطه باندې ګورئ زه دلته لاګین شوی یم اصلا خو وریفیکیشن پاتې دی ستاسو ته یو ایمیل لیږي د هغه څه نه وریفیکیشن وکړئ اوس فعلا چې دی ډېر لوډ کوي نو بل د هغې نه پس چې دی ګورئ زموږ چې دی دا اپشن دا پروفایل دا مو جوړ کړلو زه ایجوکیشن ډاکومنټس اوس اضافه کوم که دې باندې کلیک کوئ او که په دغه باندې کلیک کوئ د دې دا سټیجونه کمپلیټ کوي دلته راشي ډیګري اضافه کوي مطلب چې د کومه ډیګري نو راشي سمپل په ایډ باندې کلیک واخلئ ورته او تاسو لیول دلته انتخاب کوئ کم سیکنډري کم هایر بیچلر کم څه دغه کې تاسو غواړئ چې مطلب هغه اسناد مو ورته اپلوډ کړئ زه جنرال سیکنډري یعنې مکتب اسناد تاسو ورته اپلوډ کوئ لومړی یا که د پانتون ورته اپلوډ کوئ نو چې دی تاسو واخلئ دلته چې دی هر بیچلر ډیګري واخلئ د پانتون اسناد ځکه زه ماسټر ته اپلای کوم نو راشي دلته چې دی خپل هیواد انتخاب کړئ او فل نیم آف د ایجوکیشنل انسټیټیوټ د څه نه فارغ هستئ د کوم ځای نه فارغ هستئ ننګرهار یونیورسټي ولیکئ بغلان ولیکئ لغمان ولیکئ نو بس یو دانه دغلته ولیکئ چې دی
داسې یو دغه کوم ځای نه چې فارغ هماغه ولیکئ ورته او که د ویب سایټ لینک ورسره وي ویب سایټ لینک ورته اپلوډ کړئ او بل چې دی تاسو په کم کال کې فارغه شوي یاستئ نو هغه کال دلته ورته چې دی دغه فار ایگزامپل چې دی په دې ځای کې راځم ورته فار ایگزامپل 14 کې همداسې چې دا انفارمیشن دلته اوس کوم اسناد تاسو لرئ په دې نقطه باندې به کلیک وکړئ اپلوډ به یې کړئ ورته اسناد او هغې نه پس به راشئ په سیف بټن باندې به دلته کلیک واخلئ نو په دې رقم به ستاسو چې دی دا کمپلیټ شي یعنې مطلب کوم دغه چې دي اسناد دا ټول به چې دی دا ورته اپلوډ کړئ یعنې که چېرته تاسو چې دی فارغ هستئ ولې یوازې مو چې دی د اسناد مطلب ډیپلوم نه دی هغسې نو کولی شئ چې دی ټرانسکریپټ ورته چې دی اپلوډ کړئ نو په دې رقم باندې چې دی تاسو دا کار کولی شئ نو را به شي دلته چې هر یو دغه به په پی ډي اف شکل بیا هر څه وي دا به یا تصویر دا ورته اپلوډ کړئ او بیا په سیف باندې کلیک وکړئ موټیویشن لیټر د موټیویشن لیټر تاسو نه غواړي موټیویشن لیټر څه ته ویل کېږي دا چې د انګیزه لیک دی اصلا انګیزه لیک دې ته ویل کېږي چې ولې ته دې ته اپلای کړې نو تاسو به ټول دا ورته ولیکئ چې مطلب چې دی زه د کمپیوټر ساینس سره او بیا خصوصا زه د روسیې کې چې دی تعلیم کول غواړم او هغه ځای مې خوښوي خو خپل ځان هغه تشویق او که ته خپله مشکل لرې نو موږ ته چې دی میسیج وکړه انشاءالله چې دی زه در سره مرسته کولی شم او زه دا لیټر درته زه برابرولی شم نو د دې ځنه هم چې د دلته ولیکه چې د څه سره انټرست لري خپل پرسنل اصلي ګول هدف دې ولیکه څه لاسته راوړنې لرودلې دا ټول ورته کمپلیټ کړه دلته ورته لیکنه وکړه ورته داسې نو په کوم ریزن چې د تاسو کوم دلیل چې تا روسیې د سکالرشپ لپاره انتخاب کړی دا نو دا ټول انفارمیشن دا ورته کمپلیټ کا که بیا مغات د کې مشکل لري د ریزن فار چوزینګ ا سبجیکټ دا مضمون دی ول انتخاب کړی دی لاسته راوړنې دې څه دي هدف دې شخصي څه دی څه سره شوق لري تشریح دلته ورته وکړه او همداسې چې دی بس دا د روسیې دی ولې بس دا ټول ورته ولیکم دې سوالونو ځواب ولیکو بس یې به د خپل یو موټیویشن لیټر شلو اچیومنت لاسته راوړنې څه لري دومره ګرانه خبره نه ده راشه دلته چې دی کلیک وکړه کوم لاسته راوړنه چې ته لرې نو دوی ته څه وکړه یعنې مطلب ټایپ اف اچیومنت څه شی ته یعنې مطلب ته څه لاسته راوړی دی آنلاین سټډي کوم کورس دی اخیستی دی یا فار ایگزامپل چا انوایټ کړی یا فار ایگزامپل ریپورټ یا چې دی د کنفرانس کې دی کوم ریپورټ یا مطلب یا کوم لیکنې کړي دي څه شی چې تا لیکلی دی مطلب یو کتابونه دي لیکلي ټول دلته ورته فقط انتخاب یې کا چې کله د انتخاب کړه د دې پاکله معلومات دلته ورکړه فار ایگزامپل چې دی ته یو کتاب لیکلی دی پریکټیکل رایټینګ دی لیکلی دی دلته چې دی هغه هیډینګ ولیکه لیکوال ولیکه او په دې ژورنال لیکنه چا کړې ده همداسې په کوم کال کې دی کړې ده او ورپسې چې دی هغه نور خصوصیات چې دي دا بعضې سټنډرډ دغه چې دي دا زموږ کتابونه نه لري لکه ویلیوم چې دی او داسې سټنډرډ نمبر شلو دا بعضې نه لري دا شی نه بیا همداسې پرېږده دا اوس څو مطلب څو منزله حساب باندې چې دی هغه ترتیبي دی او که نو بیا دلته چې دی ته هماغه ورته اپلوډ کړه په پی ډي اف یا مطلب د تصویر په شکل باندې ورته اپلوډ کړه او کم رقم تاسو پبلش کړي دي آیا نور خلکو ته که نه یوازې خاص برخه کې د کتاب دی لیکلی څه شی دی لیکلی دی نو دا ورته ولیکه که چېرته دغه بعضې انفارمیشن دغه آی ډي کارډ اوس موږ د آی ډي نمبر دی ته کتابونو ته نه ورکوو نو دا ورته پرېږده مې ورکوه ورته به سیو یې کړه داسې او همداسې چې دی ته انټرنس ایګزام ته غواړې چې دی د امتحان ته چې دی داخل شي نو کومسې په دې سټارټ ګیټ باندې کلیک وکړه او هغې نه وروسته چې دی دلته وګورئ تاسو چې دی مطلب پوښتنې کېږي ټایم دلته شروع دی او دې ځای کې دا څه کوېشنز دی دې ته ګوره which of these logical operators is not چې دی بولینز operator کوم د دې لاندې نه چې دی تاسو مطلب چې دی یو ښه چلونکي اوپریټرز دی تاسو دلته کولی شئ چې دی سرچ وکړئ دا خو دلته تاسو پسې ټایم په دې ټایم کې باید چې دی تاسو دغه کوسېږي سمپل چې دی جواب ورته انتخابوه او چې دی انسر سیف شلو بل ځواب به راځي دلته نو دا تاسو چې دی د دې دا اصلا څه دي دا چې دی د هر چاته په خپل مطابق لکه ور کمپیوټر اینډ چې دی ډیټا ساینس د دې په برخه کې ماته چې دی دا راغلی دی اصلا د دې وظیفه څه ده اصلا د دې چې دی مطلب چې دی دا یې وظیفه ده زه سمپل داسې انتخابوم یا فار ایگزامپل چې دی ورسې د دې موډ څه مطلب دی مطلب د دې چې دی زیرو مطلب دی نو ون بای ون دا به ته داسې ځوابې او چې کله دغه دی کمپلیټ کړلو دا به کمپلیټ باندې کار وکړي بس دا به کمپلیټ شي او دا به کمپلیټ کړي نو دا ستا ټیسټ کمپلیټ شو اصلا نو اصلا چې دی ګورئ دلته به تاسو ته سکور او حساب کتاب به دلته معلومیږي څه وخت سټارټ کړی څه وخت فینش شوی دی دا ماته هغه انفارمیشن راکړل شوي دي او اخیره کې چې دی پول دلته چې دی دا اوس هغه رایې دی اصلا
دې ځکه نور چې تا جنرال ارس معلومات چې دې سبمیټ کړل دا د جنرال معلومات تم ورکړي دي یونیورسيټي می انتخاب کړی دا دا پنتون چې دا هم ورته خو مطلب د دې ځنه دا هر څه ورته کمپلیټ کړه سي او دا هم چې د سیو کا یو دوه درې یونیورسيټي هم انتخابولای شي ورته او بل چې د بیا راشي دلته وګورئ دا سټیجونه چې دا فرست سټیج دا کمپلیټ شلو او دا چې کله کمپلیټ کړلو دا اصلا چې د هغه ته دا چې د سیو شلو نور چې د دې نه پس د تا د دې هغه کم څه چې د کړي دي دا اپلای شلو اصلا د دې نه پس کله ستاره رجسټریشن وشو ته یو دغه درلېږي یو ایمیل درته لېږي هغه ایمیل کې به ټول ډیټیلز تا اوسېږي نو په دې ترتیب باندې چې ته دغه سکالرشپ ته اپلای کولی شي نو دغه چې د کله دا ټول معلومات ور سبمیټ کړل دا ټول هلته به سیو کې دا چې سیو شو نو ستا په دې اکاونټ کې چې دا هر څه سیو کېږي په دې ترتیب باندې نو په دې رقم باندې که بیا هم څه سوال بیا کولی شي پوښتنه وکړي مننه د لیدلو نه